سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات دویم فکر چې پیدا کیږي د دې مسایلو د ختمولو لپاره یا د دغې ستونزو د حل کولو لپاره هغه سیکولریزم دی چې په دغې غربي افکارو کې تقریبا تر ټولو مشر فکر دی په اصطلاح. او سیکولریزم موږ او تاسې خامخا لوستی دی په هر ځای کې، ځکه بیخي عام فکر دی. په عربۍ ته په علمانیت باندې ترجمه شوی دی او معنا یې دا ده چې دنیا پالنه. خلکو دا فکر وکړ چې او خلکو تاسې د آخرت هغه د پاپانو سره جګړه وه، تاسې د آخرت فکر واخیست، نه آخرت راته معلومیږي او دنیا خو همدغسې په اور کې لاړه، دا دنیا را مخې ته کوي. او ښه د دغه پاپان څه ډول په دوی څه وکړو؟ تاسې په خپله کلیسا کې کښېنئ، تاسې پوهېږئ، د تاسې خدای پوهېږي، د تاسې رسول پوهېږي، د تاسې کتاب پوهېږي او موږ ژوند ته پرېږدو. دا خلک د قانون سازۍ نه، دا خلک د ټولنې نه، دا خلک د سیاست نه، دا خلک د قضا نه، دا خلک د ټولو اجرایوي او تقنیني ساحو نه وویستو. او دا فکر همداسې کرار تر دغه وخته پورې نوی کېږي، نور افکار ورسره پیدا کېږي. ورپسې لیبرالیزم پیدا کېږي، ځکه بیا هم ځینې مشکلات داسې وو چې یوازې هغه پاپان خو نه وو یا یوازې کلیسا نه وه چې د ژوند مخه یې نیولې وه، نور افکار هم وو. نور افکار څه وو؟ ټولنیزه مداخله ډېره وه، هر انسان د بل انسان په ژوند کې مصروف وي، دې په ځای چې په خپل ژوند فکر وکړي، د دې په ځای چې په خپله اصلاح فکر وکړي، د دې په ځای چې په خپله تربیه فکر وکړي، د دې په ځای چې په خپله روزنه فکر وکړي، خپله چې هر څه کول به یې، خو بل ته به ویلې چې وروره کار دې خراب دی. نو دې ته لیبرالیزم پیدا کړ چې هر سړی پوهېږي، کار یې پوهېږي، هر څوک چې څه کوي هغه ښه کوي. العیاذ بالله. دا مشکل په دغه ځای کې ځان ته د حل وړ وباله. د دې لیبرالیزم نه د بیا څه فلسفې نورې را پیدا شو، یعنې دې ورته داسې بسترسازي وکړه. عین سړی نه شي ویلی چې دی همدې نه وزېږېد، خو دغه افکار دي یو بل ته بسترسازي کوي او هغه خپل تکاملي پړاو وهي یو ځای ته ځي. زه دغه تفصیل په دې وایم چې هغه د غرب چې موږ سره څه مشکل لري، هغه مشکل باندې موږ او تاسې ودرېږو چې مشکل دغه دی. البته ما چې لوستي دي او استادان نه مې اورېدلي دي او دا خبرې دماغ خپلې نه دي، دا الفاظ به مې خپلي دلته چې ولاړ یم، زه په خپله ولاړ یم، خو دا مې لوستي دي، استادان نه مې اورېدلي دي، دا په کتابونو کې شته. دا یوه خبره هم زه ځان ته نه منسوبوم، که صحیح مې کړي وي د هغې استادانو خبرې دي او که غلطې مې کړي نو ما نه به غلط شوي. الله دې موږ او تاسې ټولو ته معافي وکړي. نو دې لیبرالیزم بسترسازي وکړه، انسانانو د یو بل په ژوند کې مداخله کوله او دا مداخله ورته د کلیسا نه راغلې وه، ځکه کلیسا داسې یوه قوه وه چې د انسان په هر کار کې یې کار و. نو دا انسانانو د ټولنې انسانانو هم د هغې نه خوی اخیستی و. موږ تاسې یو مقوله وایو چې الناس علی دین ملوکهم، چې څه ډول څوک واکمني دغسې خلک ورپسې تابع هماغه خاصیتونه دوی هم اخلي. نو دوی لیبرالیزم خبره وکړه چې انسان اصلا آزاد او حر دی. په دې کې مثلا د فکر ازادي راغله
چې څه ډول دا فکر کوي ښه کوي. یو سړی دی وایي چې زه په یو اله ایمان لرم، وایي دا ښه وایي. بل وویلی چې زه هېڅ شی نه منم، العیاذ بالله، وایي دا هم ښه وایي، العیاذ بالله. بل وویلی چې نیم منم نیم منم، وایي دا هم ښه وایي، العیاذ بالله. بل ویلی چې زه دا دیوال منم بل شی نه منم، العیاذ بالله. دوی ورته وایي چې دغسې هم صحیح ده، چې څوک څه وایي دغسې دې وایي، بس د یو بل په کار کې کار مه لره. چې د فکر ازادي پیدا شوه نو د بیان ازادي خو ورسره اتومات راغله، چې هغه د تا په عقل او په سر کې چې څه ګرځي هغه ته اظهارولی هم شي. نو چې څوک څه وایي ښه وایي، چې په کومه طریقه یې وایي ښه وایي. د بیان ازادي خو راغله، بیا ورپسې خبره ډېره دقیقه شوه چې دا د تعبیر ازادي هم پکې راغله، حریت التعبیر. ته په کومو الفاظو دا خپله خبره کوي، چې په هر ډول الفاظو یې کوي، وایي که د ما در سره کار نشته، خو په عام کار کې به کار نه لري. تهاب الأسد وطأتنا لأننا